د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د اطاعت نه کولو په ترڅ کې له سراج.ج حقانی څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. د خلیل رحمن حقانی د وژل کیدو سمدستي وروسته د شیخ هیبت الله خونزاده او سراج.ج حقانی ترمنځ جنجال نور هم ډیر شو. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملا هیبت الله د کابینې په وروستۍ ناسته کې له سراج.ج حقانی څخه غوښتنه کړې ده چې یا دې د امرونو اطاعت وکړي او که اطاعت نه کوي نو له دندې څخه دې استعفا وکړي. CNN نیوز د خپلو سرچینو له قوله وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده غواړي د سراج.ج حقانی واک ورلګ کړي، ځکه نوموړی په دې اندېښنه کې ده چې سراج.ج حقانی د افغانستان پر ځای خپلو شخصي ګټو ته کار کوي. د سرچینو په وینا سراج.ج حقانی ته د قندهار لخوا خبر ورکړل شوی نو دی اړ دی چې په بشپړ ډول د دوی اطاعت وکړي، د ځان تبلیغولو هڅې پرېږدي او په رسنیو د ځان راښکاره کولو پر ځای شریعت پلي کړي. همداشان حقانی هم وخت ناوخته د هیبت الله په تګلارو او فرمانونو نیوکې کوي. همداشان سرچینو زیاته کړي چې قندهار حقانی ته په ډاګه کړي چې که د دوی اطاعت نه کوي نو استعفا دې ورکړي. حقانی چې د افغانستان له زدران قوم سره تړاو لري چې همدغه قوم د ډیورن کرښې په اوږدو کې 10 ولسوالۍ پرتې دي. سرچینې وایي چې سراج.ج حقانی د دغو 10 ولسوالیو لپاره چارواکي ټاکي، خو په دې وروستیو کې د قندهار ډلې حقانیانو ته اجازه ورنه کړه چې په دغو ولسوالیو کې خپل کسان وټاکي او همدارنګه له خپل اصلي ځای څخه وایستل. د دې پیښې په ځواب کې حقانی خپل ټاټوبي ته ولاړی او هلته د خپل لومړني ځانمرګي بریدګر حیات الله په نوم یو مسجد افتتاح کړ او همدا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله خونزاده ته یو پیغام ورکول وو. هر څه چې ترلاسه شوي دا د دوی د یووالي له کبله وو او د جنګیالیو رول هم هیڅکله نشي هېرېدلی. درنو لیدونکو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.